نور د جهان وګوره قانون د ځان وګوره راست قرآن وګوره نور د جهان وګوره قانون د ځان. محترمو اوریدونکو، ستاسو پام راړو د الحاج مفتی جان محمد راشد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمه درس ته. ورته شفا کڅوک پران مبتلا. سورة بقرة 9 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. دنن درس مهم په دې معنا باندې دی چې کله انسانان د الله رب العزت د اولیاء سره دشمنی شروع کی نو د هغوی آخري انجام به څه وي؟ په دنیا کې به ذلت او رسوایی څه وي؟ په آخرت کې به الله رب العزت کومې سزاګانې ورکوي. په تیرو درسونو کې خو مسلسل تاسو په تکراری ډول دا خبره اوریدلې ده چې بني اسرائیلو د موسی علیه السلام خبره نه منل، ان تر دې چې د دوی دغه دشمنی ورسېدل د الله رب العزت برای راست خبری یا فرمان چې صادر سو وینا و دوی ته وسوله، دوی دا خبره هم ونه منل. د دوی دغه سلسله د دوی په نسلو کې را روانه او مسلسل جاری وه. دا سلسله ختم نسوله. د خبرې د سر څخه چې متوجه سي تر آخري پورې نو یو څه په لاس راوړلی سي. دا سلسله د بني اسرائیلو په نسل کې را روانه سلسله وه، او په بني اسرائیلو کې یوه ډله چې د یهودو په نامه وه د موسی علیه السلام امت و، او بله ډله چې د عیسی علیه السلام امت و، نصارا یا عیسایان. د دوی مشرانو آبا و اجداد نیکګانو پلرونه په دوی کې دا عادتونه وه د خپلو پلرونو او نیکګانو عادتونه په هره پیړۍ کې په کشرانو او لمسیانو زامنو کې هم راغلل. خو خیر په هر علاقه په هر ځای کې چې بني اسرائیلو یهودو نصاراو ژوند کاوه، د ټولو علاقو د ژوند کولو وروسته دا سلسله را ورسېدل تر مدینې منورې پورې. دا د دوی نسل را ورسېدی تر مدینې منورې پورې. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې مکرمې څخه هجرت را وکړي مدینې منورې ته رالی، انصار صحابه کرامو خپل ځانونه مالونه ان تر دې چې ځینو صحابه کرامو خپل ښځې د خپلو مهاجرو ورونو صحابه کرامو سره شریک کړلې، او نبی ته دا وفرمایل چې زما دوې ښځې دي، یوه ښځه ایله کوم د دې لپاره چې زما د مهاجر ورور او دا زما ورور چې د مکې څخه هجرت را کړی دی دی په نکاح کې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تکلیفو وروسته چې کله په مدینه منوره کې د آرامو د اوسایي ژوند شروع کړي، خو خیر الله رب العزت ته منظوره دا وه چې باید نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غزاګانو کې شرکت وکړي، جهادي سلسله ژوندۍ سي، صحابه کرام په جهادي پلانو باندې خبر کړي او د جنگ لارې او چارې وروښیي، او اول خط شاته ډله قطعی منتظره په ډیرو شانو صحابه کرام خبر کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه دنده او وظیفه هم سرته ورسوله. بالاخره چې کله یهودو دشمنی ډیره ژوره ولاړل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یوه خبره اپلا وکړله. هغه څنګه؟ نبی ته وویله چې د ټولو انبیاو او د الله رب العزت تر مابین چې د وحی سلسله شروع شوې ده نو یو استازی به و، یو ملائکه به راتلل، یو فرشته به حاضرېدله. تا ته څوک راځي تر څو موږ ستا اتباع وکړو او ستا خبره ومنو؟ هغه ستا دوست ته تا ته چې حال راوړي د الله له طرفه هغه څوک دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا جبرئیل دی. دوی ورته وویله چې اوه دا خو هغه څوک دی یا هغه فرشته او ملکه ده چې موږ ته د جنگ او د قتال د شخړو جنجالو په باره کې معلومات راوړي. دا خو زموږ دشمن دی، دا ملکه زموږ دشمنه ده، دې زموږ سره دشمني اخیستې ده. کاشکې چې تا داسې ملایکه یاده کړې وای، فرشته دې یاده کړې وای چې میکایل علیه السلام دی، نو موږ به پر تا باندې ایمان راوړی وای. الله رب العزت دغه آیاتونه نازل کړل. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك. یپلا به ترجمه وکم. قلت ورته وای نبی من هغه څوک کان چې وی عدوا دشمن لجبريل د جبريل علیه السلام سره دشمنی لري،
د هغه په دشمنی کې دوی ته شک او شبهه پاته نه وي. فانه نو بشک جبرئیل علیه السلام نزله د قرآن نازل کی علی قلبک ستا پر زړه باندې. جبرئیل علیه السلام د الله د جانب څخه یو سفیر و، یو استازی و. د الله ټول فرمانونه یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راوړل او د سفیر حیثیت او اهمیت د دې څخه معلومیږي چې د انسانانو تر مابین روابط قائموي، نو هغه سفیر چې د الله او دغه د نبی تر مابین روابط قائموي د هغه څومره درجه او منزله وي. نو فانه نزله على قلبك، زبر دې باندې بحث کوم ان شاء الله، مازی ترجمه پلا وکم. فانه نزله على قلبك، نو بشک جبرئیل علیه السلام د قرآن نازل کړی دی على قلبك ستا پر زړه باندې باذن الله، د الله په اجازه باندې. دلته یو درس ماورونو دا پروت دی په دې کې چې جبرئیل علیه السلام په خپل اختیار باندې د لوح محفوظ څخه د قرآن کریم نسخه او آیاتونو سورتونه نه رااخیستل، بلکې د الله په اجازه جبرئیل علیه السلام دا کار کوي. نو معلومه دا سول چې هر انسان په هر ځای کې کوم حرکت کوي، کوم کار کوي، د الله اجازه او د الله فضل و کرم ورسره وي. مصدقا، دا کتاب چې قرآن کریم دی دا تصدیق کوونکی دی، رښتیا کوونکی دی، لما بین یدیه، د هغه کتاب لپاره هم چې د قرآن تر مخه تیر سوی دی، وړاندې تیر سوی دی، تورات دی. قرآن د تورات تصدیق کوي. بل صفت په قرآن کې دا پروت دی وهدن او لارښوونکی دی. بل صفت دا پروت دی وبشرا او زیر ورکوونکی دی، خو کافرانو ته نه، للمؤمنین مؤمنانو ته. کوم مؤمنانو ته؟ مفسرین فرمایي چې د ایمان غوښتنې پوره کړې وي. مفسرین فرمایي چې د ایمان تقاضاوې پوره کړې وي. د ایمان چې کوم فرضونه دي هغه پر ځای راوړي وي، د ایمان چې کوم واجبات دي هغه پوره کړې وي. وروسته الله وفرمایل من هغه څوک کانه چې وي عدوًا دشمن لله د الله لپاره، وملائکته او د الله د ملائکو دشمن وي، ورسله او د الله د رسولانو دشمن وي، وجبريل او د جبريل علیه السلام دشمن وي، ومیکائیل او د میکائیل علیه السلام دشمن وي. فإن الله نو بشک الله رب العزت عدو للکافرین، الله رب العزت به د کافرانو دشمن دی، د دشمنی بدله ځنی اخی. دا چې دوی ورته ویل یهودو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې میکائیل علیه السلام ستا ملګری وای، اخو رحمت دی، د بارانو سر راځي، شفقت پکښې کې دی، نو موږ پر تا ایمان نه وړي. الله رب العزت ورته فرمایل چې زما دشمن، زما د ملائکو رسولانو دشمن، د جبرئیل او د میکائیل دشمن. دا په حقیقت کې دا معنی چې الله رب العزت د کافرانو دشمن دی، الله به د دوی څخه سزا اخلي. اوس تاسو خبرې ته متوجه سئ. الله رب العزت چې کله د یهودو دغه خاصیت او دغه بد عادت ته د ډیرو کلونو وروسته، د انتظار وروسته، دغه عادت د نه ختمېده وروسته چې کله الله رب العزت د دوی په باره کې د عذاب فیصلې وکړې، نو الله رب العزت په دنیا کې هغه ذلت و خواري ورکړله چې زموږ علما کرام فرمایي تفسیرو کې لیکلې ده دا خبره چې د قیامت ورځې پورې به داسې بل قوم پیدا نه سي چې هغه دې په ذلت باندې خوار سوي وي او داسې رسوایی دې الله ورکړی وي چې هغه یې په دنیا او آخرت کوي. در یهودو به بل قوم پیدا نه سي. کله چې دوی د موسی علیه السلام سره دشمني شروع کړل، دشمني الله رب العزت ته ورسېدله، ان تر دې چې د دغو انسانانو دشمنی د الله رب العزت د دوستانو سره هم شروع شوه، چې د الله رب العزت په دوستانو کې یو هم جبرئیل علیه السلام او د الله رب العزت دوستان عبارت دي زماورونو د کسان څخه چې سره فهرست انبیاء علیهم السلام دي، ورسته صحابه کرام دي. دا ورسته په زمانه کې الله د محبوب او خوش انسانان د الله رب العزت دوستان دي. یو حدیث شریف کې راځي، حدیث قدسی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ماته الله ویلا چې من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کم چا چې زما و دوست ته تاوان ورسوي، زما د دوست سره دشمنی شروع کړل، الله رب العزت فرمایي دغه انسان ته زما له طرفه د جنگ اعلان دی. دا خبرې ډېرې ساده کوم. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، که چا زما په دوستانو کې زما دوست ته، زما محبوب ته، زما هغه بنده ته چې زما ورسره مینه او محبت کوي تکلیف ورسوي، الله هغه انسان ته د ځان له طرفه د جنگ اعلان کوي. اوس نو تاسو متوجه سئ، مشرکینو په مکه مکرمه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دشمنی اعلان کړله، بالاخره د یو څو وخت لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې ژوند وکړي، بیا مدینه منورې ته هجرت وکړي. الله رب العزت دغه نبی دوستی خوښوه. کله چې د الله و دوست نبی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مشرکینو ازار ورسوي، په مدینه منوره کې یهود د مشرکینو ملګری سوله، الله رب العزت اول انتقام په بدر کې ځینې واخیستی، او یا کسه مردار او مړه، او یا کسه صحابه کرام د ځان سره بندیان راولي.
دوهم قصاد یا دوهم انتقام چې رب العالمین ځنې واخستی په دې خاطر چې د الله و دوست ته دوی تاوان رسولی و، د الله د دوست او د الله د ولی سره دوی دشمنی شروع کړې وه. هغه د احد په غزا کې اول سر خو صحابه کرامو څه شکست وخوړی، خو وروسته الله رب العزت دوی باندې غالب کړله. د خندق په غزا کې الله رب العزت همدغسې رسوا کړله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یهود د مدینې منورې څخه بیا پسې واخیستل. الله رب العزت وروسته په خپل دوست باندې دغه یهود رسوا او ذلیل کړله. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا د خیبر څخه یهود پسې واخیستل و نورو علاقو ته، او الله رب العزت پر دوی باندې طوفانونه راولېږله، مسکیني په دوی کې رالل، بدبختي په دوی کې رالل. د دې لپاره چې الله رب العزت قوم ته وښیي کم انسان چې زما د دوستانو سره بد فعل کوي، چلن غلط کوي، سی گزاره نه کوي، تکلیف او آزار رسوي، الله رب العزت د هغو بندگانو انتقام اخلي. خو خصوصي خبرې په ځانګړي ډول زموږ او ستاسو په ټولنه کې باید یو څه پر دې باندې بحث وکړو. هغه دا چې تاسو هغو انسانان ته زما ورونو متوجه سئ کم انسانان چې د رب العالمین عبادت نه کوي، د ستورو عبادت یې شروع کړی دي. څومره بدبختي ده. الله رب العزت به خامخا په دغو انسانانو کې زلزلې راولي، الله به انتقام ځینې اخلي. زما او ستا په ملک یا زما او ستا په اسلامي مملکتونو کې که په کلونو په لکهاوو شهیدان وسي، په لکهاوو انسانان مړه سي، الله رب العزت یو انتقام د دوی څخه اخلي، یو وار زلزله، یو وار طوفان، یو وار سیلی او سیلاب باندې راولي، په کروڑاو ډالر په میلیوناو ډالر د دوی اقتصادي ضربه وي. نور انسانان چې د تعمیراتو لاندې پراته دي هغه انساني ضربه بیا بله وي. دا خو د هغو انسانانو حشر دی چې کم انسانان د الله عبادت نه کوي، د ستورو، د ډبرو، د غوا، د حیواناتو، د سپوږمۍ، د لمر، د اسمان، د بتانو عبادت کوي. خو کوم انسانانو چې د الله رب العزت د دوستانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دشمنی شروع کړل، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاریکارتون یې رسم کوي، د هغه پر نقش قدم باندې ولاړ نړل، د هغه په قرآن او د هغه په معجزه کې شک ورته پیدا سو. الله رب العزت په هغو خاریو باندې اخته کړل چې څوک په سرطان اخته دي، او څوک بیا په ایډز باندې اخته دي، څوک بیا په مختلفو ناروغي اخته دي چې لا علاج ناروغي او مرضونه دي. کومو انسانانو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره دشمنی شروع کړل، په دریمه درجه کې یا په دومه درجه کې د الله محبوب او خوش انسانان، دوستان او اولیاء صحابه کرام دي، الله رب العزت هغه انسانان داسې رسوا کړله چې په څنګ کې به در سره ناست وي، د دنیا رسوایی یې دا ده بوی یې ځي، که څه هم په ډب صابون باندې لمبېدلی وي، که یې څوم شولډر شامپو کار کړی وي، که یې څوم نور هغه آلات د فیشن لپاره یا د ښه خوشبویي لپاره استعمال کړي وي چې نوي او عصري آلات دي، بیا هم بدبویي ځي. د دې څخه مطلب هغه کسان دي چې د صحابه کرامو په حق کې ګستاخي کوي، هغه اهل تشیع یا شیعګان دي چې حضرت عمر رضی الله عنه تشکنځل کوي، حضرت عایشه رضی الله عنها تهمت ثابتوي، پر هغه باندې د زنا تهمت لګوي. همداسې نورې خبرې د زبیر رضی الله عنه په باره کې، د طلحه رضی الله عنه په باره کې نور څه وایي. الله رب العزت په قوم کې دغه انسانان خوار او ذلیل په دې معنا کړله چې هیڅ کله به دوی د دوزخ څخه راونوځي، او الله رب العزت به د همیشه لپاره دغه انسانان په دوزخ کې اچوي. ولې په دوهمه درجه کې الله رب العزت ته محبوب کسان صحابه کرام. اوس نه د دې نومونه بیخي ډېرې دي، تاسو د دې تفصیل لپاره د مولانا شاه عبدالعزیز صاحب محدث دهلوی رحم الله تعالی کتاب تحفه 12 کتلی شئ چې هلته دغو انسانانو کمې ګستاخي او سپین سترګۍ کړي دي، کم رشادتونه یې کړي دي، کمې تکلیفجنې خبرې یې کړي دي د حضرت عمر او د داسې نورو صحابه کرامو رضی الله عنهم په باره کې. دوی چې څه کړي دي یو تفسیر زما سره سته په دا لفتا کې، کله کله چې زه راواخلم په داسې ځایو کې نو صریح شکنځل دي. صحابه کرامو ته شکنځل دا مطلق کفر دی. کله چې انسان د اسلام څخه ووځي په کفر کې داخل سي، هغه فقها وایي چې دا به مرتد دی، د دې قتل واجب دی او د وخت امام یې باید په قتل ورسوي. او په دریمه یا په څلورمه درجه کې د الله رب العزت دوستان دي، هغه کسان دي چې د صحابه کرام ملاقات الله ورنصیب کړي دي، هغه کسان دي چې موږ او تاسو په تابعینو پیژنو، هغه کسان دي چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دروش شپېته کالو سفر یا مشقتونه یا د اسلامی خدمت دندې را جمع کړلې، د صحابه کرامو د اقوالو د خلو څخه راوتلي احادیث سره جمع کړله او امت ته یو عظیمه سرمایه تیاره کړله. تابعین دي چې په هغوی کې د څلورو مذهبو امامان دي، همداسې نور غټ علما کرام دي. کومو انسانانو چې د دوی سره دشمني شروع کړله د هغو انسانانو ذلت او خواري هم شروع شوله. اوس کوم انسانان چې د امام اعظم ابو حنیفه یا شافعي مذهب یا حنبلي مذهب یا مالکي مذهب باندې لګاو کوي، نیوکه کوي، اعتراضونه کوي
الله رب العزت یې داسې خوروي لکه په نن عصر کې چې هر انسان به بد ځینې وړي، هر انسان به د دوی سره ناسته ولاړه قطع کوي. او زموږ د ټولو علمای کرامو فیصله دا ده، یعنی زموږ د اسلافو علماو، د مشرانو اکابرو، پیشنا مخکنیو سلفو علماو چې د دغو انسانانو سره ناسته مطلقاً ناروا ده. انسان به ناسته نه ورسره کوي، هر څه تعلق ورسره پرېږدي. لکه د شیګانو سره تعلق پرېښول، همداسې د دغو انسانانو سره تعلق پرېښول دا لازمي او واجب کار دی، فرض کار دی پر هر انسان باندې. دغو انسانانو چې د صحابه کرامو د مجلس د کسانو سره دشمنی شروع کړل چې تابعین دي، په زرهاو په لکهاو تابعین دي، د دغو انسانانو خدمتونه یې هېڅ وبلل، ځان ته یې د هر رقم عزت لقب منسوب کړي، هر رقمه عزتونه یې ځان ته ثابتوله. یوازې مطلب دا و چې زما دا منه، د امامانو دا مه منه. مطلب یې دا دی چې زما دا منه، د تابعینو خبره پرېږده، د تبع تابعینو خبره پرېږده. نو د دغو انسانانو خواري او ذلت دا دی چې نن په قوم کې دا انسانان بې عزته دي. پخوا چې به چا لاسونه ورمچول، الله رب العزت خوار کړله. نن د کتلو انسانان هم د دوی لپاره نشته. پخوا چې به خلکو میلمستیاوې ورته کولې، نن هغه انسانان لار ځینې چاپه کوي. ما برایم دلته ځینو کسان ته دا خبره وکړل، دا زموږ او ستاسو خلک وایي، تر مخه به هم موږ اورېدل ول، ازار لري، پلانکی ازار لري. 1100 کاله یا 12 کاله مخکې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی تیر سوی دی. 12 یا 13 پیړۍ وروسته یو انسان پر هغه باندې لګیږي، د هغه عذاب دی چې الله رب العزت یې په خپل قوم کې بې عزته کړي، په خپلو قریبانو کې بې عزته وي، په خپل نسل کې بې عزته وي. الله رب العزت به دغه انسان په خپلو عزیزانو، په خپلو قریبانو، په خپل قوم، په خپله ټولنه کې، په خپل خاندان او په خپله قبیله کې او په خپل کلي او علاقې کې به الله رب العزت دا بې عزته کوي. دا آزاد د هغو انسانانو چې هغه کلونه کلونه تر مخ تېر سوله او اوس انسانان د دوی په ټولو هلو ځلو باندې نیوکه کوي. او د دوی څخه راتېر څه کومو کسانو چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو مجموعه زما او ستا د خدمت لپاره، زما او ستا د الله شه هدایت لپاره په کتابو کې راجمع کړله، دغه سلسله د خدمت دغو انسانانو شنډ کړله. امام محمد رحم الله تعالی چې کله د امام صاحب په مذهب کې یو کتاب ولیکي، نو تقریبا دومره ډیر ولیکل سو چې د هغه وخت بادشاه هارون رشید ته د هغه دربار ته وروغوښتل سو، پر 80 اوښانو باندې بار دا کتاب ورلل سو، 80 اوښانو باندې. هارون رشید چې د زمانې بادشاه دی، د امام محمد رحم الله تعالی دغه خدمت یې په خپلو بادشاهي خدماتو کې سر فهرست وبلی، او دا یې وویله چې زما د بادشاهۍ په زمانه کې زما ویاړ، زما د افتخار کارنامه هغه دغه د امام محمد صاحب کتاب دی. اوس په زمانه کې یو بادشاه د امام محمد صاحب د خدمت قدردانی کوي، پس پیړیو وروسته یو انسان نه ولاړیږي چې نه حرام معلوم دی، نه حلال معلوم دی، نه صحیح معلوم دی، نه بد معلوم دی، نه شر معلوم دی، نه خیر معلوم دی، نه دا شو اخلاقو انسان ته سی نتیجه معلومیږي، نه د بدو دغه انسان نه ولاړیږي د داسې عظیمو شخصیتو په باره کې ناحقه فیصلې کوي. الله چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چې 3 زمانه بهتره دي، خیر القرون قرنی ثم الذين بعدهم ثم الذين بعدهم. زما زمانه نبی وایي چې دا بهتره زمانه ده، زما ورسته زمانه د صحابه کرامو بهتره زمانه ده، د صحابه کرامو د زمانه ورسته د تابعینو زمانه بهتره زمانه ده. د یو زمانه په باره کې زما ورونو چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل دا شاهدی او گواهی ورکوي چې دا زمانه د خیر زمانه ده. تاسو نه په هغه زمانه کې بیا شر ولې لټوئ؟ تاسو په هغه زمانه کې بیا نو د جنجال او د فساد دپاره خبرې ولې تلاشوئ او لټوئ؟ د نبی شاهدي خدا ده چې زما د زمانې سره 2 نورې زمانې بهترینې زمانې دي، د ښو خلکو زمانې دي، بهترین خدمات پکښې کیږي، اسلام ته یقیني د اسلام د اساسي بنیادو د اساسي خدمات څخه بهترین خدمتونه کیږي. د نبی خبره خدا ده، مګر هغه انسانان د 3مه زمانه یا د 3مې زمانه و خلکو ته مفسدین وایي. په یو کیسټ او په پیتاو بیان کې ما اوریدله، هغه امام ابو حنیفه رحم الله تعالی ته وایي دا گمراه دی او د پر حنفي مذهب باندې چلیدل دا 2 کسانو کار دی چې هغه مشرکین دي، او امام صاحب مشرک بولی، د هغه ټول خدمتونه گمراهی بولی، د هغه ټول خدمتونه دلالت بولی. د هغه امام ابو حنیفه رحم الله تعالی دی چې قضا نه کول. ته دغه انسانان تو ورته تاسو دي قسم د الله په ذات وي چې نن دغه دولت د امریکا د سوپر پاور څخه را شروع تر یو ادنا حکومته که تاسو ته یو چوکۍ پیدا کړي د جالور په مقابل کې، تاسو یې کوي او کوي پرېږدي.
د هغې زمانې بادشاهان پر امام ابو حنیفه رحم الله تعالی ستړي کېږي، دی د قضا منصب او کرسي او چوکۍ نه قبلوي، بالاخره بندي کېږي، په هغه بند کې په شهادت رسېږي. د هغه دومره تقوا، د هغه دومره اخلاق، د هغه دومره نامتو خدمتونه نن دغه انسانان په شرک تعبیروي، نن دغه انسانان په ضلالت او ګمراهي تعبیروي. نو مطلب دا دی لکه زموږ د دیوبند علما کرام چې فرمایي چې د غیر مقلدینو محض مطلق خبره دا ده چې زما دا منه د بل چا دا مه منه. دغه شی نو نه دی ویلی، دا هم به انشاءالله ځینې واورئ، دا به هم ځینې واورئ چې د رسول دا مه منه، زما دا منه. یو وخت به دا هم را رسیږي، دا زموږ د اسلافو مزاج او طریقه وه. موږ ته استادانو درواغ نه دی ویلي، نه موږ ته استادانو په درواغو درسونه ویل دي. زموږ د استادانو تجربې موږ ته داسې ثابتې دي او داسې زموږ ورباندې باور دی لکه پر خپل کلام چې مو باور دی، قرآن باندې. هغوی دا ویل دي کم انسان چې د مذهب څخه انکار وکړي د حدیث څخه به انکار کوي. تر دغه اندازې خو موږ دا خلک لیدل دي چې د حدیث څخه انکار کړی دي، ان تر دې چې خپله ځان ته اهل حدیث وایي. حالله چې دا اهل حدیث نه دي. اهل حدیث هغه کسان دي چې یو زمانه کې تیر سوي دي، هغوی امامان ته مشرکین نه ویل. تاسو ګورئ دا بدبختان چې په کیسټو یا پیتو یا په سیډي MP3 کې دا میموري کارت کې د انسانانو ته بیانونه ورکوي، د دې بیان واورئ. که د امام اعظم ابو حنیفه مبارک کې د شرک فیصله څوک وکړي نو لازمي خبره ده چې د هغه ټوله حنفي مذهب مقلدین و مشرکین وي. اوس تاسو خپله دا وولئ چې د انسان په باره کې بې له دې چې تا د شرک اعمال لیدلي نه وي د شرک او د کفر فیصله کوه، دا څومره بدبختي ده. نو د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی خدمتونه په ګمراهي یا په ضلالت تعبیرول دا د خپلو د دغو انسانانو ګمراهي ده. مطلب مې زما ورونو دا و چې الله رب العزت په دوستانو کې دغه انسانان هم دي چې د مذاهبو مشران دي، زموږ سر او سترګې دي. تاسو وګورئ امام شافعي صاحب امام محمد رحم الله تعالی ته میلمستیا وکړل. کور والا لوڼو ته وایي چې داسې یو څوک مې میلمه دی چې تهجد لمونځ کوي، تاسو د ده لپاره مکمل انتظام وکړئ. امام محمد رحم الله تعالی میلمه کیږي او ډوډۍ خوري تر خپلې اندازې زیاته. د امام شافعي صاحب رحم الله تعالی د کور اهل بیت یا کشنیانو انتظام کړی دی، ګډوای ایښې ده، اوبه یې برابرې کړي دي، د لمانځه لپاره جای نماز و مصله هم برابره ده. په دې انتظار دی چې موږ کره داسې یو عالم راځي چې هغه د تهجد و هغه د عبادت پوره پابند دی او قضا کوي یې نه. خو په دې شپه باندې چې کله سهار میلمه رخصت سو، ګډوه و اوبه پر ځای پراته، مصله او جای نماز پر ځای پروت، هیڅ کار نه دی بندلو سوی. امام شافعي صاحب ته خپل بچان وایي چې تا خو موږ ته د داسې یو عالم صفت کړی و، د هغه عمل خو دا بل له کم و. امام شافعي صاحب امام محمد صاحب ته فرمایي وایي ما خو ته خپلو کوروالا ته یا خپلو بچانو ته داسې معرفي کړی وې، ستا عمل دا بل له کم سو. نو ده ورته وویله چې ستاسو دومره مبارکه ډوډۍ وه، دومره د حلالو څخه ډکه وه، دومره خوند پکښې کې و چې ما وخوړله، یو آیات مې په ذهن کې رالی، زر مسائل مې د یوه آیات څخه راوړ، د یو آیات مې په ذهن کې رالی، ټوله شپه ما خوب نه دی کړی، د یوه آیات څخه ما زر مسائل راوکښله. اوس زما ورونو تاسو ته د علما کرام فرمایي یو مسله د دین اسلام زده کول تر 100 رکعاتو نفلو ثواب لري، یو باب د علم زده کول تر 0 رکعاتو نفلو ثواب لري. اوس یوه مسله د دین تر 100 رکعاتو نفلو ثواب لري، زر مسائل او 100 سره ضرب کړئ نو څومره کېږي؟ که د امام محمد رحم الله تعالی په یوه شپه کې 1 لک یا 10 لکه رکعاته لمونځ وکړي، دا به کم وي تر هغه کار چې امام محمد رحم الله تعالی د یوه آیات څخه 0 مسائل راوکښل. دغه زموږ علما کرام و زما ورونو. اوس دغه جنابان ته تاسو دا خبره وکړئ چې ونیسئ د دغسې یو ډوډۍ په تلاش کې سئ چې په هغې کې ذره شک نه وي، د حرامو ذره شایبه نه وي، سوچ پوچ ټوله ډوډۍ د حلالو څخه ډکه وي. داسې ډوډۍ وخورئ، یو اسانه آیات په ذهن کې درولئ، چیلنج دې درته 5 مسلو استنباط و استخراج یا 5 مسلې دې د آیات څخه راوکاږئ. موږ داسې امامان لرو. امام محمد رحم الله تعالی په حنفي مذهب کې 2 لکه مسائل لیکلي دي، کتاب کې لیکلي 2 لکه مسائل. امام اعظم ابو حنیفه رحم الله تعالی د مذهب څخه امام محمد صاحب راټولې کړي دي زما او ستا د خدمت لپاره. که د هغه خدمتونه نه وای نور والله اعلم چې انسان به د کوروالا سره کورداري څنګه کولای. که د هغه مسائل نه وای نو والله اعلم الله په دې ښه خبر دی چې پلار به د خپل لور سره زنا کولای، او خپلې لور به د خپل ورور سره زنا کولای، مور به د خپلو زامنو سره زنا کولای. دا خو د هغو انسانانو برکت و چې تر موږ یې دین راورسوی، موږ یې په دې باندې پوه کړلو. دا د هغو انسانانو د خدمتو برکت و چې موږ نن په سړو کې حسابل کېږو، په انسانانو کې حسابل کېږو. کنې نو الله ته معلوم و چې زموږ څه څه شي جوړ سوي وای، څنګه به وای؟ هغه انسانان به وای لکه د امریکا په ځینې ایالتو کې چې هلته لڅ ګرځي، هلته بې حیا ګرځي،
او ستر او حجاب نسته زموږ هم هغه حالت وای که د امام اعظم ابو حنیفه د خدمتو برکات نه وای. یو سړی سوچ وکړي برای ما دا خبره ځینو کسانو ته کوله قدرتي دا بحث برابر شو چې د الله دوستان ته ازار رسول الله رب العزت د جنگ اعلان ورته کوي. نو دا خبره مې ورته کول چې الله رب العزت د قیامت په ورځ انسانان ته د عقل سزا هم ورکوي چې ما خو ته عقل درکړی و که دا قرآن ته نه سوی لوستلی په احادیثو نه سوی پوه کېدلی د عقل غوښتنه دا وه چې تا باید نیکې فیصلې کولی په جامع کې د فساد نه خورولی. نن موږ ته په درس کې دا خبره تېره سول ساحر او جادوګر باید قتل سي. ساحر او جادوګر باید قتل سي. ولې قتل سي؟ وایي دی په ټولنه کې فساد پیښوي. د خپل عمل خو د دې نه دی چې د انسان قتل سي، دا چې په ټولنو په مسلمانانو کې فساد خوروي نو قتل یې که د ساحر. هر انسان چې په ټولنو په مسلمانانو کې تشویش پیدا کوي فساد جوړوي د هغه دا حکم دی چې زما ورونه د دې انسانانو لپاره سزا باید امیر وټاکي او دا ووایي چې دغو انسانانو ته سزا ورکړي. اوس د امام اعظم ابو حنیفه همداسې د نورو مذهبونو کم جرم و چې اوس دغه انسانان په جرمو تعبیروي. کاشکې چې دغه انسانان خو راتللی د علماو مخ ته او دا خبرې په ډاګه کولی. خدا ته تأسف و د ارمان ځای دا دی چې هغه دکاندار هغه ریړۍ والا ته هغه سیمکاټو والا ته هغه پاپړ والا ته هغه پرچون والا ته ولاړ دي او دا خبرې ورته کوي. میدان ته خو نو هغه څوک راځي چې هغه مرد قلندر وي، غښتلی وي او دلاوره وي. ځکه نو په وارو وارو دي انسانانو ټولو ته موږ ویل دي. اوس بیا هم دا وایو که چیرې زموږ په دین کې یوه مسله دی غلطه ثابته کړي زموږ په مذهب کې تاسو یې راباندې شهیدان چې موږ د انسانانو ته راوړو. مګر و هغه مسائل چې په وخت او زمانه کې شیعګان ور درج کړي دي د هغو خو موږ ذمه داره نه یو. زموږ امام اعظم ابو حنیفه د دې ذمه داره و چې غلطو انسانانو په مذهب کې مسایل ور درج کړل. نن یې ته د حنفي مذهب په کتابو کې د دوی فتواې وبولې. دا په تاریخ کې ځینې رذیل انسانان تېر سوي دي چې حنفي فقه یې بدنامه کړې ده، غلطې مسلې ور اچولې درج کړي دي. په دې باره کې زموږ علمای کرامو کتابونه لیکلي دي، زموږ پر هغو باندې باور دی. دغو خو نه زه ذمه داره یم نه بل عالم نه بل عالم یې ذمه داره دی. دا خو ذمهداري د هغو انسانانو ده چې غلط مسایل ور اچول دي. نور زموږ مکمل امام محمد رحمه الله تعالی 2 لکه مسایل راټول کړي دي، یوازې په قدوري کې 200 مسایل دي. زموږ پر دې باندې باور دی چې دا صحیح مسایل دي. دا زموږ باور دی. که دا باور زما ورونو پورته سو نو په جامع او ټولنه کې به بدخوندي راځي. نو د الله رب العزت و دوستانو ته تکلیف رسول او الله رب العزت و دوستانو ته غلطې خبرې منسوبول د الله رب العزت د ذات عادت مبارکه دی چې الله به د دغو انسانانو انتقام اخلي. الله ته خو محبوب انسانان وه د الله د دین لپاره چې هغوی انسانانو کم تکلیفونه ګالل دي باو ته په اوسني محبسو او بندیخانو کې نسو ګاللی. که دغو انسانانو ته سپي وریله کړي او په سپو باندې ودړل سي، لڅ ودرول سي، په یخو شپو کې ودرول سي او سپي پلانګان خنزیرانو لیله کې د زما او ستا سزاګانې ډېر لږ دي بنسبت هغو سزاګانو ته چې امامانو برداشت کړي دي. هغه وخت چې څه نه وه، هغه وخت چې قوم هم ورسره دښمني کوله، هغه وخت چې پیسې هم نه درلودلې، مسکنت و غربت هم و، دغو انسانانو په جیلو کې شپې او ورځې تېرولې. د جیل څخه راوتلي مسایل نن په زرهاو مسایل موږ لرو. دغو انسانانو څه وکړله؟ دوی دي په خپل عصر او زمانه کې خپل اسلامي کارنامې ثابتې کړي، داسې کارنامې چې په هغې کې قرآن ته خدمت سوي وي، حدیث ته خدمت سوي، اسلامي ټولنې ته نو بیا یو لار ده. محض دعوې کول دا خو دغو انسانانو کار دی چې هغه نو په باطن کې څه نه لري، وجدان او ضمیر ختم سوي وي. نو د الله د دوستانو سره دښمني کول الله به دغو انسانانو انتقام اخلي. دا که موږ مړه وو که ژوندي تاسو یې راباندې شهیدان پاتېږي نه. د الله دا عادت مبارکه دی چې الا ان الله عزیز ذو انتقام. الله په قرآن کې خپله فرمایي، خپل الفاظ دي چې الله رب العزت غالب ذات دی، ذو انتقام د انتقام اخیستلو ذات دی، انتقام اخلي. اوس یوازې د انتقام دا نه معنا چې پر انسان ټکه راشوه سي، یوازې د انتقام دا نه معنا چې انسان دی برباد سي. د انتقام مختلفه درجې سته. زوی به ښه نه ورسره کوي، په جامع کې بدنامه دی، ټولنه کې بدنامه دی، هر څه حیثیت یې ختم سو، بس دا الله رب العزت انتقام دی. خو که دغه انسانان د الله د رضا لپاره هغه د اخلاص مشوره ده چې دغه انسانان پر خپلو کړنو باندې یې پله د سره نظر وکړي. کوي حرام کوي، دلته نو انسان چې لاس دلته ونیوي یا لاندې ونیوي ته مشرک سولې. خپل د کور حالت یې وایه، د خپل تجارت حالت یې وایه، تا کمه روپۍ حلاله وګټل، کمه روپۍ حرامه درلل او تا بیا لاس ځینې واړوئ. د خپل حالتو د خپل یپلا د خپل تجارت چارج واخله، خپل ځان اصلاح که بیا نور انسانانو ته دا خبرې وښیي. اوس خو موږ الحمدلله پوه بدي یو چې موږ مشران لرو، زموږ مخ ته کتابونه دي. دغو انسانانو دغه بدبختي شروع کړې ده په قوم کې تشویش دی. پلرونه او زامن سره جلا
الله به انتقام اخلي، تاسو یې راباندې شهیدان د الله رب العزت عادت مبارکه دی. او د دې سره سره زما ورونو دا خبره هم ورسره کول پکار دي چې د الله د دوستانو سره دشمنی کول بې ځایه دا چندانې کار نه دی. ځینې کسان د علماو سره دشمنی کوي، ناحق یې ورسره اخیستي وي. ځینې کسان بیا د طالبانو سره، ځینې بیا د حافظانو سره، قاریانو سره، ځینې بیا د هغو عامو مسلمانانو سره چې صوفي دی، دینداره دی، لمونځ کوي، د زکات و روژې او د حج پابند دی، د دوی سره دشمني اخیستي وي، دشمني کوي ورسره. د الله په لحاظ دغو انسانانو ته ازار رسولو څخه بیخي توبه وکړئ چې د الله خوښ وبدې شي. ته عالم څه کړي دي چې انسانان یې پر سر باندې وي؟ طالب څه کړي چې په حجره کې اوسېږي، بستره یې خپله ده او خپله په دایه خوبو اودس کوي، که عذر پیسي په دایه خوبو باندې لمبېږي، چا د دوی سره پرس او بسخاس نه دی کړی، فقط دا ستا د کور څخه چې دا یو ټوک او جره راووتله پر دې باندې نو دومره خبرې ورته کول چې هغه د ازار باعث سي، الله رب العزت په دې انسانانو خوا بدی ناراضه کېږي. هغه خوار او یتیم و غریب چې ستا دروازه یې نه در ټکولې او ته خبرې ورته کوې، بلابد الله په دې خوار او غریب باندې خوا بدوي. دا خو د الله مخلوق دی، الله په هر مخلوق باندې ناراضه کېږي. نو د خپلو علماو سره دوستي کول، د دوی سره دشمني نه کول، دا د انسان د ایمان علامه ده. د خپلو طلباو سره، د خپلې جامعې د نیکو او مصلحو انسانانو سره، د خپلې ټولنې د نیکو او صحیح تاجرانو سره، د هر شق او فن او د هر کسب خاوندان چې وي نیکان وي، د هغوی سره محبت کوي. دا زموږ په اسلامي اصولو کې دا خبره پرته ده، په اسلامي اساساتو کې دا خبره پرته ده. دا نه معنا چې بس د هر چا سره دشمني کول. ځینې کسان بیا راځي د پلار غوندې مبارک شخصیت سره دشمني شروع کړي، ځینې انسانان بیا د مور غوندې مبارک مخ سره دشمني شروع کړي، مور یې بده ایسي، پلار یې بده ایسي. ځینې انسانان بیا د دشمنی مختلف مراحل لري، بد ورته ایسي، دا بد ورته ایسي، دا بد ورته ایسي، یو ځان ښه ورته ایسي. هغه فرعوني علامې په ځان کې دوی لري، ځان ښه ورته ایسي. د حامان د تکبر علامې په دوی کې سته، د نمرود د تکبر او د غرور علامې دوی په ځان کې لري، ځکه نو پر چا باندې ناټ نه کښېني. پر دې عالم لګاو، د دې عالم په بیان کې خبره، دا عالم خو زه پیژنم، دا عالم. بله ورځ چا ما ته ټلیفون نه وکړي، په ټلیفون کې دا خبره کول. ولموږ نکاح ته یو امام بیولی و، هغه زوی هم ورسره و، بس په هغه نکاح چې ودرل سول نو دوی الې زما زوی ته شیرني ورکړي، الې زما زوی ته شیرني ورکړي. هغه خیشان راته وایي چې دا مو څوک راوستل دی، ملا م راوستل دی که د کوڅې یو هغه مزدور مو راوستلی دی. ول بیا ما دا مولوي صاحب ته ښکنځل وکړله چې مال نوم دې رابد کوي، اوس مال مونځ پسې روا دی او که یا. نو جنابه چې ته دومره پوه انسان وې چې دا تا ته معلومه و چې مولوي صاحب ته ښکنځل کېږي او بیا لمونځ نو مه پسې کوه. خیر نو تا د هغه غلط کار دی، امام ولې دا کار کوي، غلط حرکت یې وکړي. ولې په نکاح کې د چا څخه امامان پیسې اخلي؟ دا خو د مسلمان حق دی، باید قطعي څوک یې وانخلي. په نکاح او فاتحې کې پیسې اخیستل د امامان لپاره شخصي نظر مې دا دی. تاسو په دې خبروم چې نور کسان په ما خبر دي. په نکاح او فاتحې کې اصلا زموږ څخه تمه کار دی، د چا څخه موږ پیسې نه اخلو، دا د مسلمانانو حق دی پر موږ باندې. خیر دی دا امام دا کار وکړي، نو تا ته څه حق دی چې ښکنځل ورته کوي؟ اوس نو که انسان دغه مسله سره وپلټي، سره ویشني، ښکنځل دي د چی شي ورته کړي دي، څومره په بې عزتي دي ورته کتلي دي. زموږ استاد لیکلی دی مولانا مفتی محمد تقی عثماني دامت برکاتهم العالیه، وایي عالم چې فاسق سي د علم احترام لازم او واجب دی. عالم چې فاسق سي د علم احترام لازمي دی. دا خو به د ده ګناه چې دی دا کار کوي، الله چې دا به ګناه هم نه کړي چې د پیسو ورته وایي، دا به یو مازې هغه د نزاکت خلاف کار وي، د ادب خلاف کار وي، مګر ښکنځل ورته کېږي. داسې نو هغه انسانان چې موږ ته معلوم دي او د شا د خوا په علماو پسې خبرې دي، ښکنځل دي، هغه انسانان د الله په لحاظ باندې د دې خبرو څخه اجتناب وکړي. د دغه خبرو د کولو پر بنیاد باندې علامه شامی صاحب لیکلی دي، وایي هر جاهل انسان باید هر ورځ خپل ایمان نوی کړي. دا مسله واورئ. د داسې خبرو پر بنیاد باندې هر جاهل او ناپوه انسان باید روزانه خپل ایمان نوی کړي. ولی جاهل انسان خو علم پیژني نه، شر نه پیژني. چې کله جاهل شر نه پیژني نو پکې لویږي. او دا هم لیکلی دي چې هر انسان باید په میاشت کې یو لا خپله نکاح نه وکړي. وجه دا ده چې انسان و خاوند به خپله الفاظ نه ویلي، ده طلاق د کفر الفاظ به یې نه ویلي، مګر د ښځو څخه داسې الفاظ وځي در خولې چې نکاح ختمیږي، په کفر کې دا ښځه داخلیږي. د ښځو د دغه بېباکو خبرو په خاطر باندې هر انسان باندې لازمي ده چې د شاهدانو په حضور کې نکاح نه وي. نو ستاسو دغو انسانانو ته وګورئ. زه ولا ورته حیران یم چې امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی ته په هغه میموري کارت کې ما بیان اورېدی، دا مشرک دی. دغه مسله خو زه یقیني ورکوم چې دا انسان باید خپل ایمان نه وکړي او نکاح دې نه وي.
زما خبره نه ده. 200 کاله مخکې علامه ابن عابدین رحم الله تعالی تیر سوی دی. دا په کتاب کې شامی یا رد المختار کتاب دی. تاسو یې ورسئ د مقدماتي د اول سر خبرې در پورته کوي. مقدمه کې حق علی من حاول علما ما ان يتصوره، دا الفاظو څخه وروسته یو څو صفحې هلته لیکل سوي دي چې دغه انسان باید نکاح نه وکړي. دا زما خبره نه ده، دا زما د مذهب د یو لوی او معتمد کتاب خبره ده چې څوک جاهل انسان وي نکاح نه کېدلو ضرورت ورته سته، د ایمان د تجدید او نویوالي ضرورت سته. دا چې یو مسلمان او د خیر القرون د یو نیکې زمانې انسان تیر سوی دی تیغدال بولې، ګمراه بولې، مشرک بولې، نو دا فتوا ده زموږ چې دا انسان هم باید ایمان نه وکړي هم نکاح نه وکړي. خو متاسفانه او فتنه چې زما ورونو راځي دا نه درته وایي چې زه د قرآن مخالف یم. د قرآن په آیات تا ته خبره کوي خو د قرآن غلط ترجمه کوي، د حدیثو څخه تا ته خبرې کوي خو د حدیثو غلطه ترجمه درته کوي. نو مقصد مې زما ورونو دا دی چې د الله اولیاء او د الله دوستانو څخه تاسو پرهیز وکړئ، ازار مور رسوئ. خدای نه کرده په داسې بدبختي کې به انسانان را ګرفتاره سي چې بیا به د بدبختي څخه سر نشي پورته کولی، بیا به قوم دشمن کیږي او مختلفه مشکلات به درته پیښیږي. دا خبره مې په دې اوږده کړله چې یهودو دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړله چې د جبرئیل علیه السلام پر ځای باندې دا خو زموږ دشمن دی، د جنګو په باره کې تا ته خبرونه راوړي او پلان د ده پر ځای چې میکایل علیه السلام وای د بارانو سر راځي رحمت او شفقت راوړي نو موږ به ستا اتباع کړې وای. اوس د الله سره دشمني دی وکړل، د موسی علیه السلام سره دشمني وکړل، د محمد صلی الله علیه وسلم سره دشمنی وکړه، د الله د هغه محبوب او نازولی فرشتي او ملائکه سره هم بار دشمنی واخیستل. د الله په دوستانو کې راځي جبرئیل علیه السلام، د الله د دوستانو او د الله د اولیاء سره داسې کارونه کول لکه د انسانان چې کوي، دا به ډېر خطرناک خبره، ډېر خطرناکه. او په دې انتظار و اوسېږئ زما ورونو چې دغو انسانانو انتقامونه به رب العالمین د یو فرد څخه اخلي. کم فرد چې په ټولنه کې د فساد بنیاد کښېښودی، الله رب العزت په همدغسې د ټولې کساد او انتقام د یو فرد نور نو د الله په تقدیر کې دا فیصلې لیکل سوي دي چې څنګه انتقام به وي، په هغه باندې موږ معلومات نه لرو. نو د خپلو اسلافو په باره کې ډېر ادب کوئ، ډېر احترام کوئ. موږ ته استادان دا خبره کړې ده، تاسو ته امضا کوم، دومره ادب او احترام ساتئ چې دا قرآن کریم وایست دا فکر کوئ چې الله رب العزت دغه دی زما و حضور ته دی او ما ته دا قرآن کریم وایي. کله چې حدیث ویل کېږي دا فکر کوي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست دی او د الفاظ ماته وایي. دا هر کتاب چې تاسو لولئ دا فکر کوي چې د دې مصنف و ما ته ناست دی دا خبرې کوي، د دې لیکوال زما و مخ ته ناست دی دا خبرې کوي. دومره ادب او احترام باید د انسان سره وي. خو څه کوي چې دغه ادب زموږ په ټولنه کې نه رالی، بدبختي راځي. د دغو بدبختیو د نجات لپاره، د دغو بدبختیو څخه د وراوتلو لپاره، د حفاظت لپاره، د نجات د حاصلولو لپاره زموږ علماء کرامو دا ترتیب ایښی دی چې د داسې غلطو انسانانو مجلسونه تاسو پرېږدئ. زما ورونو دا درته وصیت دی، دلایل سته، ډېر سته، مضبوط سته، قوي سته، د کتابو په حواله سته، قرآني آیاتونه سته، احادیث سته، د علماء کرامو اقوال سته. مګر موږ ته استادان دا وایي چې د خپلو انسانانو سر خلاصوي په غلطه طریقه، مګر دغو انسانانو سره بحث په کار نه دی. اوس هم دا موږ ته وایي که دغه انسانان د خپلې دغې خبرې څخه ګرځي او دا وایي چې زموږ سره دغه انسانان په دې خبرو کې مناظره وکړي، موږ به دې ته اوس هم تیار یو، درمخ هم تیار یو، بیا هم تیار یو. دا یې شرط دی چې و که چیرې ناکامه وختل دا انسانان د الله په توفیق و فضل سره، بیا به نو هېڅکله دا خبره دوی نه کوي، دا دې به لیکلی راکړي. تاسو یې پر مړ شهیدان هر چا ته تاسو ویلی سئ چې لیکلی راکړئ، که چیرې یقیني تاسو ملامت شولاست بیا به دا خبرې نه کوئ. دا ځینې واخئ، بیا اجازه ده، مګر چیرې دا کېدلی نه شي بیخي دې ته تشویش پیدا کول، هغه ته تشویش پیدا کول. زه بیا دا خبره در تکرارومه چې تاسو علما لرئ، د دغسې خبرې چې راغللې هغو ته یې بیا یاست او د دغسې انسانانو سره پر ناحقه خبرو باندې خبرې مه کوئ. بس نور صحیح دی، پیژنم دې ما پیژنې، نور ته زه خپل مشران لرم، استادان لرم، علما لرم، سرپرستان لرم، دین لرم، ما ته اصول مخته پراته دي، جوړ شوي اصول دي، زه پر هغو باندې چلیږم لکه څنګه چې زما په کرولاو نیکګان او پلرونه پر دې طریقه باندې چلیدلي دي او روان دي. نو دا کار به حتما کوئ. تشویش د ځان سره مه پیدا کوئ چې کله په یوه بهانه تشویش، کله په بله بهانه. هېڅ تشویش ته ضرورت نشته، مشکنځول ته ضرورت شته، نه بدې رویې ته ضرورت شته. زموږ په کرولاو انسانان پر دې لاره باندې راتېر سوي دي، شهیدان سوي دي، وینه یې توی کړې ده، بچیان یې دغه کړي دي. اوس دغه انسانان ته ووایه یو نفر تېر سوی دی، سبل الهدى والرشاد، یو کتاب یې لیکلی دی، واده یې نه دی کړی، مجرد انسان یو کتاب. تاسو ورته وایه ورته دا یو څو ټکه کتاب تاسو ولیکئ،
موږ ولا عرب لا کتابخانه راواچو شل 25 کسه په اخته یو په د کتابو په سمیدو ولاستړي سودا کسان نه خبر دي اوس نو ویل تینو په سره واخ یو عالم یو کتاب لیکل دي 40,000 احادیث را جمع کړي یو عالم بل عالم کتاب لیکل 1,00,000 احادیث په را جمع دي علماء ته دا انسانان غلط نسبت کوي د الله په لحاظ الله خوستا الله حی دی او د همیشه لپاره ژوندی دی الله ته مرګ ناراضي الله بصیر او سمیع ذات دی د دې انسانانو په هر حرکت خبر دی الله رب العزت په حتمن دا لازمی خبره ټینګار باندې دی کوم چې الله د دوه انسانانو څخه همیشه انتقام اخیستی بیا به هم اخی نو تاسو د څه خبري واوري یو خدای انسانانو مجلسونه قطعا پرېږدي که تاسو په مجلسو کې دي خدای په امانه ورته په مخه مشه که تاسو د دې په مجلسو کې اسورته د خدای په امان زموږ سره که تاسو راشه درشه لري سره څه خرانی سي یا سره څه غواړي بس دومره تعلق نور د دین په بنیادی مسایلو کې موږ سره خبره کوو کار نه ده ان شاء الله دا کار خو وکړو او وعده به ان شاء الله دا سنوي چې موږ د مجلس څخه نو بیا انسان په نور بدبختی کې اخته وي دا سیمنونه یې پکار بیا هغه وخت چې کله زموږ د مخلصینو مجلس کسان څخه یو څوک په داسې فتنو کې گرفتار شي تاسو په دې خبر چې هغه انسانانو نوم د دعا او د لیست څخه کاټ شو او موږ به همیشه دو انسانانو په باره کې دعا هیڅ کله نه کوو نو دومره قدر خو به مخاطب بدیږي دا چې به پلا خود ورته وایي چې الهي دغه انسانان ته هدایت وکړي کچې هدایت په برخه نه وي نو الهي دا عذاب سره اخته کې کوم عذاب چې ستا پر هغو دشمنان رالی چې هغه د انبیاء سره دشمنی کول د صحابه او تابعین سره کول نو دغه څه ورته ویلای شو زموږ استادان د دې ډیر خاص خیال ساتي چې ادب د علماء کرام په باره کې وکړي نو تاسو خو ارزو ده موږ خو نه یو علما موږ خو د علما او هغه بخي په مزدورانو چې کیدارانو کې قسم په بالله کرازو دا می قسم درته واخلي د زړه خبره مې ده نو دا چې زموږ نور علماء کرام دي په خواني دغه سره ادب کول ډیر لازمي دي ډیر ادب کول چې نو مې واوري تاسو باید دومره متاثر شئ چې وو دا یقیني د الله دوستان دي الله دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى